نو موږ هم خوشحاله ډاکټر صاحب هم خاندي موږ هم خاندو مریضان هم خاندي اوس چې مریضان هم د خندا شنه شوي نو دا و شروع یې کړه ډاکټر صاحب تفصیلات راکړه تا پرون ویډیو لګولې چې واکسین ما هم پر دې باندې معلومات هغه شکر ته راغلې دا خلکو عوام ته به لږ معلومات ورکړو دا دې چې دا کوم چې اوس د واکسین روس د تېره شپږ اتو میاشتې دا دعوه کړې وله چې موږ د واکسین جوړو چې هغه به د کینسر خاتمه کړي نو هغه چې اوس دا کوم چې تازه چې اوس کوم د دې معلومات راورسېدي دا د دې چې دوی پر د لیبارټریانو د حیوانانو سره راویستي او 48 خلکو ته اوس ولګوي په نامه د انټرومکس د هغه دا پیدا وسوله دي دا وایي چې کوم مریضان ته کینسر و د چا دا غټ کینسر هغه ختم کړي سر د بخلاص او چې کوم روان هغه وده راوي. السلام علیکم قدرمنو زه دا وخت له ډاکټر فیروز خان سره ناست یم دا د کینسر متخصص دی د کینسر سپیشلیست دی روزانه تقریبا 50 مریضان ګوري او دلته هم ډېر شهرت لري په افغانستان کې هم ډېر شهرت لري نو پرون چې دی ما تاسو ته زیری درکړی و چې هغه مریضانو ته زیری دی چې کوم د کینسر مریضان دي رشیا روس چې دی د کینسر ویکسین ایجاد کړی دی تیار کړی دی اوس کینسر 100% سل په سل کې قابل علاج مرض دی نو ډاکټر فیروز خان به په دې حواله باندې تاسو ته تفصیل وایي چې دا څنګه ویکسین دی دا څونه کرامت دی دا څونه مؤثر دی د کینسر دپاره هغه مریضان چې لا علاج وو دغه به څنګه علاج کیږي صحیح دي بالکل لہذا دا دواړه وکړو اوس به دا واکسین د لیبارټریانو څخه د راوځي انسانان ته په لاس ورکړي په خپل ملک کې کوم هغه مریضان چې په خپل خوشحالي باندې پر ځان باندې ټرای کړو هغه ته څه کسان دي ټیک دي اوس د دې نور پروسس دا دی دا به اوس FDA کوم چې ډرګ ریګولیټری اتھارټي د انټرنیشنل هغه به دا ګوري بیا به پر انسانانو باندې باقاعده تور باندې دا جامع تور باندې فیز 1 فیز 2 فیز 2 فیز 3 ټرایلز ورته وایي چې دا څنګه فیز 3 ټرایل ته راوځي مارکیټ ته راوځي نو بیا د انسانانو لپاره اوس به انتظار کوو جلدی به نه کوو د خلکو په خبرو کې به لا نه راځو او انشاءالله ژر در ژر به مارکیټ ته دا راځي لیکن انتظار شرط دی که دې شپږ میاشتې ولګېږي کال ولګېږي دوه ولګېږي دې کې چې هم لګېږي خامخا لګېږي نو کال زیات لګېږي نو لهذا په بازار کې د واکسین نشته ډېر مریضان موږ ته وایي چې خلکو موږ ته ټلیفون وکړي دا واکسین شته د ویروس والا ته 2 لک روپۍ راوړي څه خبره نه ده که دا اویلیبل سو انشاءالله دا په ګرده ملک کې په ګرده دنیا کې بیا فری اف کاسټ نه فری به ملاویږي مفت به ملاویږي نو احتیاط پکار دی بل یو شی پیدا لري واکسین ایسه په عام الفاظ کې واکسین هغه ته وایي چې ته یو بیماری نه اخته سوي تا ته ولګېږي یا مریض ته ولګېږي سبب هغه نشي اخته لیکن دا واکسین خالي هغه مریضان ته لګېږي چې لا علاج سوي یا کینسر سوي هغه مریضان ته لګېږي په اډوانس کې لکه پولیو یا تور ژیړي والا واکسینان یا کورونا واکسینان بچاوي به نشي سر د بخلاص دا به خلکو ته خالي لګېږي چې کوم مریضان الریډي یا د مخ لا په سرطان اخته یو دومره خبره ده دې کې په حال دې خلکو پر درې کینسر باندې دا وخت دی ټرای کړی دي چې هغه ته ډیره فائدہ کړی ده 100% یا 80% دعوه کړی ده لکه د دماغ ټیومر دی سر د بخلاص او مزغو کې دانه یا د پوست دی د پوست میلانوما ورته وایي بل درګور د غټ کینسر چې زموږ په سیمه کې درګور زیاتې خاص کر په ځوانانو کې او بدبختي دا د 90% لا علاج دی هغه د کولمو کینسر سر د پر هغه دی خپل دی وایي چې باکې ډیر فائدہ کوي په نور کینسرانو کې بدی وسره ولاړیږي د هر کینسر چې کم د چیز جوړي د هغه مطابق به د هر واکسین بیا دی جوړي د نه د سپیشل اوسنه جوړ کو ګورته بلګي د هر دانې د پاره به جلا جوړیږي مطلب د دماغ بجلای د کولمو بجلای د سرو بجلای یو بل شسته خبره ده په پاکستان کې دا وخت چې کوم د خوشحالي خبره ده په شود کې شود زموږ کور بنیاد دي چې شود نه کور نه هغه کې کوم کینسر دی سروایکل کینسر یا د شودو د هغه ځای د کینسر مور الله تعالی بچیان کې پیدا کړل هغه کینسر ډیر زیات دی بچداني سروایکل کینسر د هغه ویکسین پاکستان لانچ کی په کشنیان کې لګیږي د کشنین جونې کې مطلب د سینا بالغی دا لګیږي دا لګ شو کېږي بیا د بالغات پورې چې دا کینسر بیا په شودو کې نو به خې زیات زموږ په سیمه کې او اوس پاکستان یو بل زموږ څنګه لګیا دي په برست کینسر کې یو ویکسین جوړ کړی دی چې هغه هم ان شاء الله ژر در ژر دا اوس پرې لا دغه نه دی سوي پر میډیا تی ویني باقاعده سرکار په دې کې بیا زموږ هیلث ډپارټمنټ ګورنمنت NIH نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث پر دې خبره کې کواکۍ مارکیټ ته راغلی فلحال یو دغه نشته د برست والا سروایکل به ان شاء الله سرکار ژر در ژر بعد دوه درې میاشتې کې په دې لکه څنګه پولیو کې موږ شو دي کوچنیان به دا رقم دا واکسین ورته لګېدل شروع شي خلک ټرین سوي دي ټریننګ لګیا دي ان شاء الله ژر در ژر به دا وشي نو تاسو پوس ولاس ډاکټر صاحب وایي مخکې دغه کوم چې انټرومکس کوم ویکسین دی د کینسر د مریضانو یو خدا دی دا په اډوانس کې نه لګیږي مخکې نه لګیږي
لکه د پولیو غه لکه د تور ژړې غه دا مخکې لګېږي دا چې دوی کوم سړی چې کینسر وي هغه ته لګېږي چې لا علاج شوی هغه ته لګېږي یعنې دا انټرومیکس کوم د سرطان چې کوم ویکسین ایجاد شوی دی بل دا دی د حیوانانو څه اوس انسانانو ته راغلی 45-40 کسانو باندې دغه ستنې او دغه ویکسین لګول دي 40 کسانو ته دغه ویکسین لګولی دي چې ټول جوړ شوي وو ټول علاج وو ټول جوړ شوي دي صحتیاب شوي دي هغه چې یوه خبر ده جمال صاحب د دې ویکسین د بچاوېدو اسانه ممکن دا دی چې کینسر ځان بچاوي د خدای لپاره معمولی علامات د شپږ هفتې واوړي که هغه تبه وي که وزن کمیږي که د دانه وي که وینه را روانې درېږي یا داسې ستړیا وي چې هغه په دوایانو نه ختمېږي باید سیستم ډاکټر ته خاص ډاکټر ته ځان ښکاره کړي چې پر وخت کینسر ونیول چې دې ویکسین بله ضرورت نه وي د کینسر ته د بچاوېدو کوشش وکړو دوایان حل نه دي کینسر به د جړه څه درو چې ګسه سړی کې مبتلا نه شي چا په خاندان کې کینسر دی هغه باید ځان الرټ ساتي ځان هوښیار ساتي په دې شته چې د انسانان باندې په کور کې درې د څلور میزان د کینسر مړي دي د هغه باوجود د په سټیج 4 کې را روان وایي ولې بس دا خو نو پلانکي دا راته پلانکي دا راته دا په دا خبرو نه کېږي یو د بل به تعاون سره کوو یو بل ته به لاس ورکوو په جګړو په ټینشنانو په پریشانونو نه کېږي کینسر اوس لفظ دی قابل علاج د بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې اوس هم 90% یا 80% ناقابل علاج مرض دی څلورم سټیج ناقابل علاج مرض دی که علاج یې کوي هم خالي پیسې دي په عربونو په کرونو په لکونو ځان خانه ورخرابوي د کور د در خلاصوي لیکن چې پر وخت علاج وشي پیسې هم کم لګېږي او مریض هم سمیږي بل دا انټرومیکس چې دی وره دلته چې اوس ته کیمو ورکې دا مطلب د انسان پر وجود ډېر خطرناک اثرات چې کمزوري کوي او شوایې ورکې شوایې سره کمزوري کوي انټرومیکس ایمونوتراپي دی ایمونوتراپي دا ته وایي چې دا ستا خپل د وینې نظام دی قوت مدافعت ورته وایي دا راویښوي د مریض په بدن کې هغه راویښ کړي هغه ستا خپل وجود د کینسر خلاف جنګوي مطلب هغه رقم ساید افیکټ به نه لکه د کیموتراپي بېشتان یې وختله یا بیا د بیمودرنس لاسول یا پلانکی شو هغه رقم به نه اډوانس طریقه ده نو چې هر چاته ودرېږي بل کله کې هم د پولیو ویکسین چاته ورکړي یا د تور ژیړ دا ورکړي یا نور ورکړي څه ټینشن ډېره پریشاني خبره نه ده مطلب ریاکشن یې نشته نقصانات یې نشته نو دا دی ډاکټر صاحب وایي چې اوس عالمي اداره چې دی هغه به دا ګوري هغه به اجازت ورکوي بیا به ډېر زر په ټوله دنیا کې دغه ویکسین چې دی مفت وي هر مریض ته به مفت ورکول کېږي نو مهرباني وکړئ په ټوله دنیا کې به دا مفت ورکول کېږي نو انتظار وباسئ 3 بیا 6 میاشتې خامخا پکې لګېږي الله